د ازبکستان د تجارتي کاروان د افغانستان له لارې پرون پاکستان ته ورسید، خو افغانستان د دې تجارتي سهولتونو او د لارې د برابرولو په بدل کې هم څه غوښتي دي او کنه. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته سوداګریز تګ راتګ پیل شو. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د افغانستان له لارې سوداګریز ګاډو تګ راتګ پیل کړی چې همدا نن چهارشنبه له ازبکستان څخه د پاکستان تورخم دروازې ته مال وړونکي لومړی ګاډی رسېدلی او هلته یې د پاکستاني او ازبک چارواکو هرکلی کړی. د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار موحد یوسف پر خپله ټویټر پاڼه له څو خپاره شوي عکسونه سره لیکلي چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار او د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر سره یې د تورخم دروازې ته تللی چې هلته یې له ازبکستان څخه پاکستان ته رسېدلي د لومړنیو مال ګاډو هرکلی کړی دی. د ښاغلي یوسف خبره همدا یې له ازبکستان سره د سیمه ییز پیوستون د پیاوړتیا لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان له لارې د سوداګرۍ تړون د روان کال په جولای میاشت کې د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې شوی و چې هلته په همدې تړاو یوه غونډه کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان او په لسګونو پاکستاني سوداګرو ګډون کړی و. د دغه تړون له مخې په دواړو هیوادونو کې به د یو بل مال وړونکي ګاډي تګ راتګ کوي چې ازبکستان به د پاکستان کراچي بندر او پاکستان به د ازبکستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسی ولري. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو وایي پاکستان واکمنو د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د ازبکستان انتخاب ځکه وکړ چې د دوی په خبره یاد هیواد د منځنۍ اسیا له ټولو هیوادونو سره نښلي. ځینې چارواکي وایي د پاکستان او ازبکستان د همدې تړون له برکته به د ازبکستان توکي د ایران له عباس بندر څخه د پاکستان کراچي بندر ته راوړل کیږي. بلې خواته د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن دروازه چې تر نږدې یوې میاشتې بندېدو وروسته پرون پرانستل شوې عیني شاهدان وایي نن هم په زرګونه کسان پر کرښه یوې بلې غاړې ته واوښتل. د چمن یو ځایي سوداګر صادق اچکزی وایي که څه هم په دروازه تر پرون ګڼه ګوڼه کمه وه خو بیا هم زیات ځکه وه چې د ده په خبره له یوې میاشتې بندېدو وروسته یاده دروازه پرانستل شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن دروازه د 13 اکتوبر میاشتې پر 4مه نیټه بنده شوې وه چې پاکستاني چارواکو ادعا کوي د طالب چارواکو له لورې بنده شوې وه او د دوشنبې په ورځ تر مذاکراتو وروسته پرون سې شنبې پرانستل شوې. د یاد دروازې د بندېدو له امله د چمن غاړې په سلګونه افغان ناروغان او د سپین بولدک غاړې ته بیا په سلګونه سوداګر ایثار پاتې وو.